بسم الله الرحمن الرحيم. عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. رواه الترمذي. ده حضرت زید بن خالد جوهانی رضی الله عنه نه روایت ده چې هغه فرمایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې چا یو روزدار ته یا یو روزتی ته روزه ماتي ورک دته به د روزدار د روزي د اجر په اندازه اجر ورکول کیږي، پرته له دې نه چې د روزدار د روزي اجر کم شي. دا حدیث امام ترمذی روایت کړی دی. محترم ورونو او خویندو، د روزي پر رسیدو سره موږ تاسو یو ډیر مهم او طلایی فرصت ترلاسه کوو، او هغه دا ده چې په دې کې به کوم یو فقیر بیچاره مسکین روزدار ته روزه ماتي برابر ک یا ماغه ته د پښمنی د ډوډۍ بندوبست وک، الله تعالی به د هغه د روزي د اجر او ثواب په اندازه موږ تاسو ته اجر راکړي. دغه وجه دا ده چې دغه صدقه او دغه کومک دغه مرسته د دوه مسلمانانو ترمنځ د محبت د پیدا کولو سبب ګرځي. د یو انسان او د یو مسلمان نه لوږه لرې کول دا د هغه زړه ته خوشحالي داخلول دي، او الله تعالی په دې باندې ډیر زیات خوشحالي. نو د دې فرصت نه په استفادې سره منګه د احساس خیریه بنسټ لپاره په تاسو باندې غږ کوو چې ان شاء الله موږ د یو منظم او شفاف سیستم لاره ستاسو صدقه ستاسو روزه ماتي چې یو بیچاره ته برابروي، دا د افغانستان په ګوټ ګوټ کې په هر ولایت او ولسوالۍ کې او په هر کلی کې یو فقیر او بیچاره روزدار ته رسولای شو. من تیر کال په روزه کې تقریبا 2000 کورنیو ته په مختلفو ولایتونو کې روزه ماتي برابر کړی، او دا ستاسو روزه ماتي او ستاسو مرسته احساس خیریه بنسټ د یو سیستم لاري تر غریب او فقیرو افغانانو ورسوله. راځي د افغانستان په دې سختو شرایطو کې چې مشکلات ډیر دي، بیکاری ډیره ده، فقر تر حد زیات ده، په دې وخت او شرایطو کې موږ د غریبو خلکو د فقیرو او د نادار خلکو لاسنیوي وکړو. راځي چې په دې روزه کې د هغوی لوږه لرې کړو، د هغوی تنده لرې کړو، او بالاخره هغوی ته د یو درست او سم عبادت کولو فرصت برابر کړو. احساس خیریه بنسټ ستاسو او د غریبو روزتیانو ترمنځ د پل حیثیت لري. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.